بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته خوب تعبیر کوم. غوا په خوب کې کتل دا څه تعبیر لري؟ اکثر خلک غوا په خوب کې ګوري، یعنې ښه خوب په دې کې وي، ډار خوب هم وي او مختلف خوبونه په غوا په رابطه باندې کتل کیږي. او دا غوا لږ مهم هم ده، لکه سورت بقره په قرآن کریم کې چې دویم سورت ده، سورت فاتحه الحمدلله نه وروسته او ډېر اوږد سورت د قرآن هم ده، او دا هم د غوا په نوم باندې نومول شوې ده. اول ته بیا یو واقعه ده د بني اسرائیلو. د غوا دا غوښه هم ډېر زیات عام ده، یعنې غریب او هر څوک یې خوړی شي. د غوا څه کوم اهمیت لري او د ده دا غوښه، رنګونه یې دا ټول په نظر کې نیول کېږي او تعبیر بیا په همدې رابطه باندې تعبیر راوځي. ټولو نه ښه خوب د غوا هغه خوب ده چې کله ته یو مشکل ګیري او تا په خوب کې زیړه غوا ولیدله، زیړه غوا، لکه قرآن کریم کې راځي د غوا بني اسرائیلو ته یې ویډیو واقعه کې، نو چې دا رنګ یې زیړ ده، روښانه زیړ رنګه ده، زیړه، نو دا ډېر ښه تعبیر لري چې کله په خوب کې وکتل شي زیړه غوا، معنا داسې یو سخت مشکل ستا حل کېږي. یو د ژوند هغه خطرناک مسله یي، سخت مشکل وي او په هغه کې ته بند یې، د رزق مسله یي، د دښمني مسله یي، نور څه ژوند کې څه مشکلات وي او تا غوا په خوب کې ولیدله زیړه غوا، نو دا معنا ده دا مشکل دی انشاءالله حل کېږي او دا مشکل حل کېدل وخت نږدې شوی ده، نو تشویش ورته مه کوه. د ښه خوب یعنې د غوا هغه وخت ده چې کله چاغه یا غوښنه ښه برابره غوا په خوب کې وګورې، نو دا هم ډېر ښه تعبیر لري. معنا داسې ستا دا راتلونکی کال، ځکه یو غوا په یو کال باندې تعبیر کېږي. دا د مصر هغه د تاریخ د تمدن نه د هماغه وخت نه چې دا پاتې ده. یوسف علیه السلام همدغه دی هم په غوا په کال باندې تعبیر کړی او اوس په اسلام کې هم همدغه شی منل شوی ده چې غوا په کال باندې تعبیر کېږي. دا چاغه غوا چې ده بیا دا په ښه فصل، ښه کال، ښه راتلونکی باندې تعبیر کېږي چې کله غوا ښه حالت کې وکتل شي. او توره غوا هم بیا ښه تعبیر لري. توره غوا دا هم په دې باندې تعبیر کېږي که څه مشکلات او بیکاري وو، نو توره غوا دې په خوب کې ولیده، نو معنا چې د آینده کال کې انشاءالله مشکلات وي، بیکاري وي، هغه په حل کېدو ده او حالات، اقتصادي حالات په ښه کېدو ده. او چې کله مریض او کمزوره غوا په خوب کې وکتل شي، د دې تعبیر دا ده چې راتلونکي کال ته به ته تیاري کوې، لږ تیاري به کوې، لږ ذخیره به کوې، پس انداز به کوې. که چېرته ته ډېر مصرف کوې او اسراف کوې، نو لږ غوندې لاس دې ونیسه او کوشش وکړه چې یو څه ذخیره هم ځان ته ولرې د آینده کال په رابطه باندې، خپل هغه اقتصاد متوسط وساتي. د غوا غوښه خوړل بیا چې کله ته په خوب کې ګورې چې غوا غوښه ته خورې، تیار پخ کړې ده، دا ډېر ښه تعبیر لري. په رزق باندې تعبیر کېږي، هغه په اسانه باندې سخت رزق ده، سختې پیسې دي، په نور خلک به ډېر سختي سره راوړي، خو تا ته الله تعالی په اسانه درکوي. او د غوا چې کله خامه غوښه وکتل شي چې له بازار نه یخ دي څوک درکوي یا کور ته یې راوړي، دا بیا سخت کاروبار باندې تعبیر کېږي، لږ صبر باندې تعبیر کېږي چې ته به لږ صبر کوې، کاروبار دې سمېږي، ځکه غوښه زر نه پخېږي، غوښه لږ وخت غواړي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کاروبار د ستا اقتصادي حالت دا لږ سختي سره جوړېږي، کېدای شي او لږ صبر به ورته کوې، وارخطا کېږي به ورته نه. او چې کله پاخه غوښه وګورې، نو دا په اسانه کاروبار باندې، په حلال رزق اسانه کاروبار باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی برابروي. بلار غوا چې کله وکتل شي په خوب کې، دا هم ښه تعبیر لري، په خیر و برکت، ځکه بلار غوا چې ده ټول کورنۍ پرې ساتل کېږي، شیدو د وجې نه، نور څه کوم لبنیات دغه نه لاسته راځي، نو په هغه باندې تعبیر کېږي چې مشکلات هم حل کړي اقتصادي، او د اولاد غوښتنه ولري، ځکه هغه حمل ده، نو ته هم د حمل که تمه لرې د ماشوم، نو الله تعالی درته دا نصیب کوي. او چې کله بیا ته په خوب کې وګورې چې یو غوا پیدا کوې، یو غوا دې روان کړي کور ته وستایي او د چا نه دې اخیستې نه وي، بیا ښه تعبیر لري په کاروبار باندې. یو نوی کاروبار راتلونکي وخت کې، راتلونکي کال کې انشاءالله تا ته الله تعالی برابروي، چې ته په تلاش کې یې، په کوشش کې یې. دا حمله د غوا څه ده بیا چې کله ته یو غوا تا باندې حمله کوي، ته یو ځای کې بند یې او دغه د غوا د وجې نه نشي وتلی یا ته منډې وهې، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو کاروبار ده، په کاروبار کې ته یې او غواړې چې کاروبار پرېږدې، یو بل کار شروع کړي، یا شکي چې پرېږدم یا پرېنږدم یا به څنګه کېږي، زه به دلته پاتې کېږم که نه، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه ځای کې چې ته اوس کاروبار کوې، هماغه یو کال به هلته یې ته، یو کاله پورې کېدای شي تا ته بل ځای کې مناسب کار هم پیدا نه شي
او یو کال نه وروسته کیدای شي دلته پاتې هم نه شي. نو یو کال پورې دلته په همدې حالت کې ته اوسېږي، نو ډېر کوشش مه کوه چې دغه نه مخکې ځان ته په تکلیف کړي، چې کله غوا حمله کوي در باندې، دا هغه تعبیر ده. اکثر خلک چې ګوري همداسې خوب کې ګوري چې غوا وایي ما پسې د ما نه پرېږدي. دلته یو خوب هم په همدې رابطه باندې شته. حلالول د غوا، چې کله ته په خوب کې ګورې غوا حلالوې، ذبحه کوې په اساني سره، او غوښه یې هم کارونه یې ټول سرته رسوي، د غوښې تقسیم، دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا داسې که معامله هم وي د خیر او د شر وي، یعنې د مړي وي یا د خیر وي یا نور څه معامله وي، کاروبار، کورنۍ مسایل وي، هغه انشاءالله سرته رسېږي. د واده مسلې چې وي نو هغه انشاءالله سرته رسېږي، کارونه سرته رسېږي، او تشویش ورته مه کوه. یعنې تا ته الله تعالی توفیق درکوي چې که ته یوازې مې نو دا کار انشاءالله سرته رسولی شي. ته په خوب کې وګورې چې غوا حلالوې، د دې غوښه ټوټه ټوټه هم کوې او تقسیموې بیا، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي سخت مشکل د حل کېدو، دښمني مشکل وي، یو څه شی وي، نو دا د دښمني په حل کېدو باندې چې هغه مسله د دښمني وي چې نو هغه انشاءالله په حل کېدو دغه حل کېږي. لکه بني اسرایلو چې غوا حلاله کړه، به یو ټوټه غوښه یې هغه مړي باندې ویشته مړي، نو هغه راجګ شو، خپل هغه دښمن یې وښوده. نو دغسې یو لانجمن کار هغه په حل کېدو ده انشاءالله. نو دا و د غوا د خوب تعبیر، چې مختلفو طریقو باندې ما تاسو تعبیر کړ. یو څه تعبیرونه چې هغه ښه تعبیرونه نه وو، ما هغه دلته ونه ویلي، ځکه چې دا ښه تعبیرونه اکثر کوشش وکړئ چې په همدې باندې خپل خوبونه کم ولیدئ، نو همدغه واورئ دا ویډیو، په همدې باندې تعبیر کړئ. یو چې کوم خوبونه بیا لږه کې تاسو ته سختې بیا نه ښکاري، بیا ما ته ووایئ چې په دغه ځای باندې دغه ویډیو مې وکوت، دومره شی پوه شومه او په دغه شی ما نه پاتې شو، نو بیا زه انشاءالله که تا ته ښه صحیح وضاحت درکوم او پوهیږم دې. نو په همدې رابطه باندې یو خوب هم ده، وایي د غوا خوب زه ډېر ګورمه، نه پرېږدي، وایي راپسې وایي حتی زه وایي ونې ته درختې ته پورته شم هم وایي راپسې نه مې پرېږدي همالته هم. نو دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته یو کاروبار کې داخل شوی یا داخلېږي همیشه، او ته غواړې هغه کاروبار نه ځان وباسې، زه دې تنګېږي، خو هغه نه ته نه شي وتی. یو معامله، یو کاروبار، یو نوی کار شروع کوي، یو معامله کوي، او ته همیشه غواړې، زړه دې تنګېږي، ګوشهګیر یې، هغه نه ځان وباسې، خو ځان نه شي ویستلی. پس په همغه کې یو څه وخت ستا ته مقرر وي، په هغه کې به ته تېروې. چې یو غوا وګورې، یعنې یو کال، درې غوا وګورې، 2-3 کاله، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. او بل خوب ده، وایي 2 غواګانې خوب کې ګورم، یوه برګه وي زیړه او سپینه، او بله خوندوره توره ده، دواړه ښه ښایسته تعبیر لري. 2 کلونو باندې تعبیر کېږي چې دا یو کال چې ده دا ډېر ښه ده، او ته هم دا اوس هم ورته خوشحاله یې، که فصل وي که کاروبار وي، هر څه تا ته ښکاره شوي چې هغه را روان کال ده، دا ډېر ښه کال ده. او دا وروسته چې توری شنخته ځای کې بیا میلمه یې، او هلته بیرون نری باران هم وي، نو دا بیا دا هم ښه تعبیر لري چې دا کاروبار د انتظار دی، سفر وي، کاروبار وي، دا ټول انشاءالله پوره کېږي، سرته رسېږي. نری باران نه مراد د الله تعالی رحمت، خیر، برکت هغه په تا باندې راځي. بل کس نه په هغه سره موږک یې او ما باندې راتوب کړي، معنا ده دغه ته چې کوم چا ته ګورې چې هغه مالدار ده او هغه ته مالدار نه یې، نو موږک چې چا سره یي نو مالداري باندې تعبیر کېږي، ځکه موږک هغه ځای کې چې هلته ذخیرې یي، ګودامونه یي، هلته موږکونه پیدا کېږي. کوم کور کې ډېر شی نه یي هلته موږک نه یي، کوم کور کې چې ډېر شیان ذخیره کېږي، هر شی وي، ګودامونه وي، ذخیرې وي، بوجۍ وي، نو هلته بیا موږکان پیدا کېږي، د هر خوا نه ځان ورته رسوي. نو تاسو خوب کتلی چې موږک تا خوا ته منډې وهي په ساعتیري په شکل باندې، او ته ځان یې دغه کوې، نو دا ښه تعبیر لري. موږک د خوب په باره کې یو ویډیو هم شته دی چینل کې، نو هغه بیا وګوره. خوبونه چې موږک کتل کېږي ټول مې هلته ویلي دي، هغه سره به انشاءالله ستا قناعت حاصل شي. نو دا ښه خوب ده. دا لیکلي چې مسافر یم، نو انشاءالله څه مشکلات دې حل کېږي، او کاروبار څه وي، هر څه وي، انشاءالله سرته رسېږي، هر څه مشکلات دې حل کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي مکتب کې یو استاد راته وایي چې اسماء الحسنا ووایه، نیمایي کې وایي بندېږم استاده، وایي غوسه شي، وایي ځه کښېنه ځای کې دي. نو تلاوت کې، مونځ کې د ذکر اذکار اسماء الحسنا دا څه په خوب کې وکتلی شي، او ته کې دي که بندېږي دې کې، ویلی نه شي، بندېږي پکې، غلطې وایې، نو دا ښه تعبیر نه لري. د دې تعبیر دا ده چې ته غفلت کې، ته قرآن کریم نه وایې د مخې نه، یا که یاد دې وي هغه ګردان نه کوې، یا که نور علم در سره هغه علم ته ساتې نه، چا ته یې رسوې نه، خپله مذاکره هم نه کوې، خپله ځان سره مطالعه هم نه کوې، چې یو شي کې ته غلط یې، په دې باندې هم تعبیر کېږي څه مسایلو کې ته غلط یې، بدګماني کوې، یا داسې ارادې لرې، یا داسې فکر کوې، یا داسې ګناهونه درنه کېږي چې په هغه کې ته غلط یې، او فکر کوې چې ته به صحیح یې، خو هغه کې ته غلط یې. نو سوچ وکړه، فکر وکړه چې څه مشکل ده چې ته دا خوب ګورې. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي زه په خوب کې دم کول ډېر ګورم، چې خلکو باندې وایي دم اچومه، آیتونه وایم، د الله تعالی نومونه وایم، خلکو باندې چوف کوم او دم کومه، او بیا وایي چې کله دا خوب ډېر مې کتل، او بیا مې خوابنامه تعبیر خواب کتابونه مې وکوت،
هلته هم ویلي و چې دا هغه څوک چې دا خوب وګوري خلکو باندې دم اچوي د باندې کېدای شي سحر شوي جادو شوی وي او بل چا هم وایي راته ویلي چې کېدای شي په تا باندې سحر جادو شوي وي نو وایي کارونه مې هم بند دي وایي ما ته هم داسې شک پیدا شوی چې کېدای شي ما باندې سحر او جادو شوی وي نو که ته په رښتیا په ویښه کې دغه کارونه ته کوې تعویضونه کوې دم و درود او چف و کف او تعویضونه کوې نو که تا نه کوم غلطي کار شوي چاته نو کېدای شي په تا هم شوي ځکه دا خلک چې دا کارونه کوي نو هغوی په همدې مشکل کې خپل هم بیا ګیر کېږي او که ته خلکو ته خیر رسولي یو ماشوم باندې دم اچول یو مریض باندې په آیتونو باندې په صحیح الفاظو باندې دلسوزي نه ته د هغه دم اچوې د دې کاروبار نه ده په دې کې ته د پیسو تمه نه لرې نو دا خوب څه ده بیا صحیح نه ده بیا دا شیطاني خوب ده دا خیر شر پکې نشته دا خوب ده چې ته خیر خلکو ته رسوي یعنی په بل صورت کې که دا خوب صحیح شي نو بیا یعنی ته مشکل نه لري خلکو باندې تعویضونه چې نه کوي ډېر مشکلات چاته نه دي کتلي نو بل څوک هم انشاءالله تا ته دا مشکل نشي رسولی او دا دنیا او دا د انسان ژوند سره دا د ساحرانو جادوګرانو تعویضګرانو په لاس کې نه ده چې هغوی موږ ته کاروبار بند کړي او شروع کړي دا هر څه د الله په لاس کې ده او یو څه کېږي نو هغه زموږ د غلطي په وجه باندې کېږي چې موږ باندې یو شی اثر کوي دعاګانو کې کموالی وي د ماښام و سهار او د حفاظت دعاګانې د منځونو پابندي د پاکي صفایي د بدن او همداسې غلط سوچونو نه ځان ساتل دغه کې زموږ نه څه کموالی کېږي بعضې خلکو نه په هغه وجه باندې بیا اثرات په موږ باندې مرتب کېږي نور څوک دا وسه نه لري چې هر څه مکمل د دنیا کارونه او ساحران ځان ته واخلي او هر څه وکړي خلکو ته او بیا چایګانې هم خلک په سحر باندې واخلي دومره انشاءالله چې دومره الله تعالی څوک چاته وسه نه ورکوي نو ته خپل فکر وکړه ځان سره که ته چېرته غلط کار دې کړی وي چا سره د دعا او د شیانو کې د غلطي دې کړې وي خلاف د سنتو یعنې یو شر کار دې کړي نو کېدای شي تا باندې هم داسې شی شوي او که دې نه یې کړی نو دا خوب شیطاني تشویشي ده او که دا خوب تعبیر هم ولري تعبیر لري معنی خیر د خلکو ته رسیږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي پر ما مرګ علامه راغله او مړ کېدلمه د شهادت او کلمې طیبې مې وویلې او بیا د مرګ ملایکه ما ته د پلار په شکل باندې وایي راغی راته نو د مرګ او د قیامت د مړ کېدلو ځنکدن دا حالتونه په خوب کې د دې تعبیر د چینل کې شته ویډیوګانې شته دې کې ښه تفصیلي خبره ده هغه وګوره یو میاشت مخکې تقریبا داسې 2 میاشتې یو میاشت مخکې په دې باندې 2-3 ویډیوګانې شته نو هغه ویډیوګانې ولټوه پیدا کړه تاریخونه وګوره نو هغه مفصل پیدا کېږي او بل داسې دا کلمه دې صحیح ویلي او کلمه شهادت او کلمه طیبه په اساني سره دې ویلي صحیح دې ویلي او د مرګ ملایکه هم تا ته په ښه شکل د پلار په شکل باندې او پلار یې تا نه خوشحاله ده راضي ده نو بیا دا ښه تعبیر لري معنا داسې انشاءالله خاتمه دې ښه ده تشویش مه کوه د الله نه خیر وغواړه د مور پلار دعاګانې لاسته راوړه او هغوی مه خفه کوه د هغوی احوال اخله نو دا بیا ښه تعبیر لري والله تعالی اعلم نو دا د نن ورځې خوبونه یو څه خوبونه نور و هغه چون خوبونه اکثر تاسو ماته وایي نو هغه تعبیرونه شته په چینل کې او تاسو زحمت ځان ته نه ورکوئ چې هغه وګورئ نو ما هلته په اتومات مسیجونو کې تاسو ته لیکلی مې هم داسې تاسو باید اول خپل خوب په چینل کې وګورئ هلته هغه تعبیر د هغه په رابطه باندې واورئ ځان پوه کړئ او بل داسې د یو 2-3 ویډیو خو تاسو وګورئ ویې لټوئ پکې ستا د خوب مربوط ډېر شیان هلته دي یو بل داسې ته خو اقلا ځان پوه کړه چې دا خوب څنګه بیانېږي اوس یو کس دا 2-3 ځلې ما ته مسیج کړي دا خوب ما کتلی نور مې نه دي کتلي چې ګبین ده په ونه کې او زه ترې راخلم او مچان ایسته کوم وی او دې خوب کې زه وایم چې یو شی کم د دې کې او هغه جواب نه راکوي ما ته نو خوب کې چې کله یو شی کم وي هغه خوب بیا نه تعبیر کېږي زه پرې نه پوهېږم بیخي مچۍ دي او ته مچۍ رااخلې او شاته یې رااخلې او تا ته چې نه وایي ته بیخي ما ته نه وایې چې تا ته چې ویلي دی نه دي ویلي دا وضاحت باید ټول ورکړي لکه په ویښه کې چې موږ یو کار کوو چې سوالونه یې هغه کې دا څنګه شو دا څنګه شو نو دغسې په خوب کې هم همداسې ده نو چې کوم شی د خلاف دی عادت وي په خوب کې هغه به هم ته وایې چې دغه شی وشو زه حیران وم څنګه دا مچان ما ته څه ونه ویلي نو خپل خوب پوره به وایې بیا خوب تعبیر کېږي او ځینې نور خوبونه هم و چې هغه هم تکراري و نو خپل خوبونه چې ما ته وایې ناول چینل کې ته لاړ شئ د یوټیوب چینل کې زما هلته ویډیوګانې شته مختلف عنوانونه دي په هر ویډیو کې مخکیني ویډیوګانو کې ما هر ویډیو کې 12 خوبونه دي نو هغه وګورئ په هغه کې حتما پیدا کوئ تاسو د خپل خوب تعبیر څه هلته پیدا نه شو اقلا د نورو خوبونو په رابطه خو باندې به تاسو ته لږ معلومات حاصل شي که نه نو بیا ما سره رابطه وکړئ که هلته معلومات هم پیدا کړه او په هغه باندې قناعت هم ونه شو ستاسو خوب هغه سره لږ فرق نو هماغه نقطه بیا ما ته وایي چې دغه ویډیو ما وکړ دغه شی تا داسې تعبیر کړی و په دغه نقطه کې زما سوال د ښایي دغه زما په خوب کې دا شی و نو
نو دا بیا ډېر جالب کېږي ما ته. زه د خامخا انشاءالله زه جواب در کوم، خو په داسې شکل نه چې ته بیخي ځان ته زحمت نه ورکوې او راځې ما ته خوب وایې د سوال په شکل باندې، او بیا څومره نور تا نه پوښتنه کوم ته ما ته نور جواب نه راکوې، خوب پوره نه وایې، چینل نه ګورې، ویډیوګانې نه لټوې. نو دا کار بیا زه دومره وخت نه لرم، نو خفه کېږي به نه. نو خوب چې ما ته لیکئ نو همدغه واتساپ نمبر کې پوره ما ته ولیکئ. اول خو دا د ښه ولیکئ ما ته، او که اواز هم ولګېد نو پوره ما ته ښه اواز سره خوب ووایئ خپل پوره اول او آخر وخت د خوب دا ډېر ضرور ده. اول د خوب، آخر د خوب، وخت د خوب دا ډېر ضرور ده. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.